السلام علیکم د روغتیا په هیله مو 2 دقیقې خبر ته راغلاست. افغان وزیر د ملګرو ملتونو مرستیال سره د پاکستان په بریدونو خبرې کړي. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سیاسي چارو مرستیال روزمیری ډیکارلو سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د یاد وزارت د عامه اړیکو او مطبوعاتو رئیس حافظ احمد تکلوی په دې مکالمه کې ښاغلي متقي د پاکستان له لوري د وروستیو هوایي بریدونو په تړاو ژوره اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې په دغو بریدونو کې ملکي وګړي په نښه شوي دي. د شمال ختیځ زون د نظامی محکمې رئیس وایي که مشرتابه اجازه وکړي په الله قسم 2 شپه به مو په پېښور کې وي. د شمال ختیځ زون د نظامی محکمې رئیس شیخ عبدالهادي همت کندوز ولایت کې د دفاعي ځواکونو په راغت مراسمو کې ویلي چې د خپل ولس دفاع او غچ اخیستل په موږ فرض عین ده. د یادې نظامی محکمې رئیس ویلي که د اسلامي امارت مشرتابه اجازه راکړي په الله جل جلاله قسم چې 2 شپه به مو په پېښور او کویټه ښارونو کې وي. لغمان کې د 5 کلینیکونو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. په لغمان ولایت کې د 14,50,000 ډالرو په ارزښت د 5 روغتیايي کلینیکونو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د سیمې اوسیدونکي د دې روغتیايي مرکزونو په جوړېدو خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د یادو روغتیايي مرکزونو له پرانیستلو سره د دوی ستونزې حل شوي دي. او تهران کې زده کړیالانو یو ځل بیا د حکومت پر وړاندې لاریونونه کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د ایران پلازمینه تهران په څو پوهنتونونو کې زده کړیالانو 13 ورځې یو ځل بیا د حکومت ضد لاریونونه کړي دي. د راپور له مخې لاریون کوونکو د بیلابیلو شعارونو ترڅنګ د جلاوطنه شهزاده ملاتړ هم څرګند کړی او په ځینو سیمو کې له بسیج ځواکونو سره نښتې شوي دي. دا 2 دقیقې خبر تر بیا د الله په امان.